سلامونه دوستانو د ځینې ملګري مانه پوښتنه کوي وایي که چیرې مونږ کم دریم هیواد ته راشو نو هغې ځای نه به مونږ ته د متحده عرب اماراتو ویزه وشي او که نه یا ځینې ملګري چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي دوی پوښتنې کوي چې مونږ په امریکا کې اوسیږو یا په انګلستان کې اوسیږو یا په نورو ملکونو کې نو مونږ ته د متحده عرب اماراتو ویزه کیږي او که نه نو غواړم چې نن په دې باره کې تاسو ته لږ وضاحت درکړم چې آیا دغه امکان لري نو د دې لپاره به تاسو دا ویډیو ما سره تر پایه پورې ګورئ. ښه ګورئ دوستانو دا خبره ما یو پېره مخکې ویډیو کې کړې وه او اوس یو ځل بیا تاسو ته وایم تاسو که د دنیا هر یو ملک ته لاړ شئ که امریکا یي که لندن یي که هر یو ملک یي خو که چیرې تاسو د هغې ملک تابعیت نه لرئ هغې ملک پاسپورټ تاسو سره نه یي په داسې صورت کې تاسو ته د متحده عرب اماراتو ویزه نه کیږي. د ځینې ملګري چې وایي چې موږ به افغانستان څخه بل هیواد ته واوړو ایران پاکستان ته به لاړ شو یا موږ ایران پاکستان کې اوسیږو نو د دې ځای څخه به موږ ته د متحده عرب اماراتو ویزه وشي او که نه بلکل نه ولې تاسو هلته ویزه لرئ تاسو ته خو پاسپورټ نه دی درکړی نو په کوم صورت کې تاسو ته ویزه وشي که د دنیا په هر ځای کې وایي تاسو ته پاسپورټ د افغانستان دی که نه په ویزه باندې خو تاسو ته کم څوک بله ویزه نه درکوي خو پاسپورټ باندې به ویزه درکوي نو که پاسپورټ باندې تا ته ویزه میلویږي نو ته که هر ملک ته لاړ شئ پاسپورټ خو دې همغه دی که نه پاسپورټ خو نه بدلیږي نو همدې په خاطر لږ تاسو هم سوچ کوئ زه ستاسو ستونزې واړه درک کوی شم خو څه وکړو په اوسني حالت کې د انتظار نه علاوه بله کومه لار شته که چېرته پیدا شوه هغه تاسو سره زه لازمي شریکوم نور تر اوسه پورې د متحده عرب اماراتو ویزې نه دي خلاصې شوي څوک چې څه وایي چې زه درته په دومره ډالر کوم زه درته په دومره ډالر کوم ما خو تر اوسه پورې کوم رزلټ ونه لیده نو ستاسو څخه یو ځل بیا هیله کوم چې خپلې پیسې بې ځایه مه لګوئ ما د هر چا په خبرو کې خپل ځانونه راولئ نور که چیرې هم د متحده عرب اماراتو ویزې خلاصې شوې یا وخت معلوم شو نو زه حتما تاسو سره معلومات شریکوم سمه ده نور ویډیو هم دومره وه الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته څه نه څه ګټور تمام شوي وي د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب وئ او ها خپل دعاګانو کې مې لازمي یاد ساتئ د خدای په امان.